فضل حاجي وې زندگی داسې وکړه زندگی لکه د روژې په رقم ټول مسلمانان دې واوري زندگی داسې زندگی وکړه لکه د روژې په رقم او مرګ لکه د اختر په رقم ایوه چکه روژه خوره السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته د مغفرت د عشرې اخیری ورځ یعنی نن شلم رمضان اته خیریه بنسټ نن یو ځل بیا د ننګرهار ولایت په حوزوي روغتون کې د مریضانو پیوازانو لپاره روژه ماتی تیار کړی دی الله رب العزت دې په خپل دربار کې قبول و منظور وګرځوي راځئ په دغه روژې میاشت کې دغسې یو عمل وکړو چې زموږ او ستاسې د مغفرت او د دوزخ د اور څخه د خلاصون سبب وګرځي د الله جل جلاله بهترینه میاشت رمضان المبارک چې اول عشره د رحمت و هغه تیره شوه دویمه د مغفرت و چې دی اخرنۍ ورځ ده الله جل جلاله دې ټولو مسلمانانو ته پکې بخښنه او مغفرت وکړه او الله دې ټولو مسلمانانو ګناهونه معاف کړه او همدارنګې د دې نه وروسته بیا اخرنۍ عشره د جهنم نه د نجات عشره شروع کیږي الله جل جلاله دې ټول مسلمانان د جهنم د اور نه په امان فضل حاجي وې زندگی داسې وکړه زندگی لکه د روژې په رقم ټول مسلمانان دې واوري زندگی داسې زندگی وکړه لکه د روژې په رقم او مرګ لکه د اختر په رقم ایوه چکه روژه خوره السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته د مغفرت د عشرې اخیری ورځ یعنی نن شلم رمضان اته خیریه بنسټ نن یو ځل بیا د ننګرهار ولایت په حوزوي روغتون کې د مریضانو پیوازانو لپاره روژه ماتی تیار کړی دی الله رب العزت دې په خپل دربار کې قبول و منظور وګرځوي راځئ په دغه روژې میاشت کې دغسې یو عمل وکړو چې زموږ او ستاسې د مغفرت او د دوزخ د اور څخه د خلاصون سبب وګرځي د الله جل جلاله بهترینه میاشت رمضان المبارک چې اول عشره د رحمت و هغه تیره شوه دویمه د مغفرت و چې دی اخرنۍ ورځ ده الله جل جلاله دې ټولو مسلمانانو ته پکې بخښنه او مغفرت وکړه او الله دې ټولو مسلمانانو ګناهونه معاف کړه او همدارنګې د دې نه وروسته بیا اخرنۍ عشره د جهنم نه د نجات عشره شروع کیږي الله جل جلاله دې ټول مسلمانان د جهنم د اور نه په امان کې وساتي فضل حاجي وې زندگی داسې وکړه زندگی لکه د روژې په رقم ټول مسلمانان دې واوري زندگی داسې زندگی وکړه لکه د روژې په رقم او مرګ لکه د اختر په رقم ایوه چکه روژه خوره السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته د مغفرت د عشرې اخیری ورځ یعنی نن شلم رمضان اته خیریه بنسټ نن یو ځل بیا د ننګرهار ولایت په حوزوي روغتون کې د مریضانو پیوازانو لپاره روژه ماتی تیار کړی دی الله رب العزت دې په خپل دربار کې قبول و منظور وګرځوي راځئ په دغه روژې میاشت کې دغسې یو عمل وکړو چې زموږ او ستاسې د مغفرت او د دوزخ د اور څخه د خلاصون سبب وګرځي د الله جل جلاله بهترینه میاشت رمضان المبارک چې اول عشره د رحمت و هغه تیره شوه دویمه د مغفرت و چې دی اخرنۍ ورځ ده الله جل جلاله دې ټولو مسلمانانو ته پکې بخښنه او مغفرت وکړه او الله دې ټولو مسلمانانو ګناهونه معاف کړه او همدارنګې د دې نه وروسته بیا اخرنۍ عشره د جهنم نه د نجات عشره شروع کیږي الله جل جلاله دې ټول مسلمانان د جهنم د اور نه په امان کې وساتي